لومړی شپه د سوداګر او دې په باره کې شهرزادې نو په نکل خوله وپورې کړه او ویې ویل ای بختوره پاچا وایي چې په یوه زمانه کې د سوداګرانو له جملې څخه یو ډېر غټ سوداګر و چې خورا زیاته شتمني درلوده او په بېلابېلو هیوادونو کې یې ګڼې تجارتي چارې وړاندې کولې د دې لپاره چې خپل ځینې پورونه له پوروړو څخه وکاږي او له معاملهدارانو سره حسابونه پاک کړي نو یو وخت کوم هیواد ته پر آس باندې په سفر رهي شو پر لارې ګرمۍ وتښتاوه او د یوې ونې تر سیوري لاندې چیرې کېناستو لاس یې د زین خورجین ته دننه ایستی او له هغه څخه یې یوه ګوله ډوډۍ او یو څه هم خرما راویسته او په دې شروع وکړه چې ډوډۍ له خرما سره وخوري کله چې لومړی دانه خرما تر ستوني تېره کړه او د هغې خرما زړی یې ایسته وغورځاوه نو که ګوري چې ناڅاپه یې په یوه غټه ابیجه بلا د دیر په بڼه مخې ته ودرېده چې خورا جګونه یې وه او په لاس کې لوڅه توره راښکلې وه دیب ډېر په خشم سوداګر ته ښه نږدې راغی او ورته رومبړې ووهل پاڅه چې هغه راز دې ووژنم لکه څنګه دی چې زما بچی راوواژه سوداګر چې دته حق پک پاتې سو په ژړغوني اواز یې وپوښتله چې ما ستا زوی څنګه وواژه دې په ځواب کې ورته راغبرګه کړه تا چې څه وخت خرما وخوړله او زړی دې وغورځاوه هغه راغله زما د زوی پر ټټر ونښته او زه په ځای په همدغه ګړی وواژه د دې نابوبره ټکي له اورېدو سره سوداګر په خواشیني اواز وویل انا لله و انا الیه راجعون لا حول ولا قوة الا بالله که چیرې ما ستا زوی وژلی وي نو دا کار خو مې په قصدي توګه نه دی کړی د تا څخه غواړم چې ما ته بښنه وکړې دیب د ده اوږدې خبرې ور لنډې کړې او په غوڅه لهجه یې ورته وویل زه باید هرومرو ستا چاره در وکړم او ودې وژنم په دې وخت کې سوداګر راونیوی او په ځمکه یې راوپرځاوه تورې ورباندې پورته کړه او غوښتې چې په یوه کاري ضربه یې دوه خیاره کړي دا مهال سوداګر په بلغاکو سو او نارې یې شروع کړې ځان مې په خدای سپارلی دی سوداګر په داسې حال کې چې نابوبره یې د غټه ټکه په سر را برابره شوه او په دې لویه پګړه کې بند سو نو د غم په چورتو کې د نفس غرغړ واخیستی او د خپلې سوداګرۍ د کاروبار اړې وماندې ټولو سترګو ته جګې ودرېدې دی نه پوهېده چې له دې سرټمبه دې به سره کومه لاره ونیسي فکر یې ډېر خټه شو او پریشانه خیالاتو لارو ګودر ځینې ورک کړه د له وچې ناچارۍ څخه د ناامیدیو په لوی ګرداو کې هر آن دې ته انتظار کاوه چې له ټولو ارمانونو سره به یې دغه دې په خورا بېرحمۍ خوله ورپټه کړي پر ده باندې په ټوله ژوند کې دغه شان ناوړه تنګسا پخوا نه وه راغلې مرګ یې مخامخ په سترګو لیدی او تر چړې لاندې ساه اچوله په دې وخت کې یو شمېر هغه بیتونه د زړه د سودې لپاره خولې ته راغله چې ده به کله ناکله د ناوړو پیښو په چپاو کې خپل غم ورباندې غلطاوه او داسې به یې زمزمه کوله د نابودې دنیا ورځې یا خوږې وي یا ترخې وي د ژوندون لوړې ژورې کله بدې کله ښې وي داسې وایه هغه چاته چې ستومانه په تدبیر وي څه چې کېږي هغه کېږي که څوک خوښ او که زهیر وي باد چې کله لیونی سي په غضب باندې پوښېږي په څاپېړو یوازې دنګې ونې رانړېږي د اسمان په ننداره کې بې حسابه واړه ستوري خو د لمر یا سپوږمۍ مخ ته دا د ترندې ټکه ګوري چې ډبره راخطا سي له کوسان یا له خیبره رایله وي نه چپېږي د یتیم بچي له سره رنګارنګ ونې ولاړې دلته هلته وي پر لارې په ډبرو او په کاڼو ویشته کېږي میوهدارې خوشایي په سمندر کې د اوبو په سر وي باندې سپینې پاکې مرغلرې ډوبوي چې تل تلاندې که په برخه د ښادي وي په خوښي هوسېږه د غمو که درته مخ سو له تقدیره مه بیریږه چې دولت د لاس ته راسي نو هم خورئ هم خندئ که خواري در باندې راغله نو منئ او زغمئ دیب چې د سوداګر د ارمان ترانې واورېدې نو فکر یې کاوه چې دا سړی غواړي خوشې په بې اثره سندرو باندې زما کاري وارې وځنډوي او خپل ځنکدن اوږد کړي نو یې سترګې ورباندې راسرې کړې غاښونه یې ورته وچېچل راښکلې توره یې د کولې په نیمایي باندې ور برابره کړه او په ډېر قهر سره ورته وشرکېدی او وګواښېدی سړیه ته زما د شیرین زوی قاتل یې دا ستا شټي بیتونه او تقریرونه پرېږده په هیڅ صورت د بې له مرګه ولاکه پرېږدم سوداګر په ډېرو زاریو
خوله ورته کږه کړه او له دیب څخه یې وغوښته چې زما یو دوه خبرو ته غوږ ونیسه. دیب ورته وویل وایه څه وایې لنډې وایه. سوداګر چې خپل مرګ یې زړه ته لوېدلی و نو په زهیر اواز یې ده ته وویل تا ته دې معلومه وي چې زه یو سوداګر یم او په بېلابېلو ښارو کې مې د پور و دار خورا ډېرې معاملې بندې دي. باید خپل پورونه وکاږم او د نورو چې راباندې دي هغه ادا کړم او غاړې خلاصې کړم. بل دا چې روپۍ مې تر آن د پاسه وي، مېرمن مې هم ژوندی ده، اولادونه مې زیات دي او پردی ګروۍ مې هم دلته هلته بشمیر کړي دي. له ما سره تش دونه ښه وکړه چې زه یو ځل تر کوره پورې ولاړ سم او هلته حق و حقدار ته ورسوم او د وصیت پر مخ حسابونه پاک کړم. بیا نو د کال په سر کې بیرته تا ته ځان را رسوم. زه له تا سره ټینګه ژمنه کوم او د خدای په نامه قسم درته اخلم چې بیرته به راسم او هغه مهال بیا له ما سره هغه څه وکړه چې ستا په نیت کې دي. د دې لپاره چې زما په خوله ستا باور وسي نو د ضامن په توګه د خدای نوم درته وړاندې کوم. دیب چې له سوداګر څخه پوخ قسم واخیستی نو هغه یې خپلې پښې ته ایله کړ. سوداګر نو بیرته خپل ټاټوبي ته راستون شو او د تجارت کاروبار یې ټول ځای په ځای ودراوه. حسابونه یې وکړه او د هر چا حق یې تر حقدار پورې ورساوه. خپلې معاینې او اولادونو ته یې ګرد حال ووایه. وصیتنامه یې تیاره ولیکله او د کال تر پایه له کورنۍ سره یو ځای اوسېدی. د تلو نیټه یې چې راورسېده نو اودس یې تازه کړ، کفن یې په تخر کې ونیوی، د کورنۍ د کسانو د خپلوانو او ګاونډیانو سره اخره خدای پاماني وکړه او په ما زړه د خپلې خوښې پر خلاف له کور څخه راووت. په ده پسې تر شا د ویر ژړاوې ګډې سوې او د ټولو له خوا څخه سوې بغلاکې وختې. څه سر مو پرله ګرځوم. سوداګر راتلی څو چې دغه بدمرغه پخواني ګوټې ته راورسېدی. دا نو لکه چې ژمنه کړې وه د نوي کال لومړۍ ورځ هم وه. کله چې هلته په یوه پرخه باندې د مرګ په انتظار کېناستی او د خپلې ناوړې پیښې له بابته یې په رینګټ له ځان سره ژړله نو کله یې کتله چې ناڅاپه له هاخوا څخه یو زوړ بوډا ورته راښکاره سو چې په زنځیر تړلې هوسۍ ورسره وه او د ده مخ ته ودرېدی. سوداګر ته یې سلام واچاوه او د اوږده ژوند تر دعا وروسته یې له ده څخه وپوښتل څنګه دلته یوازې یکړ په دې ځای کې ناست یې؟ ځکه دا خو د پیریانانو ټاټوبی دی. سوداګر ټوله هغه کیسه ورته تېره کړه چې له یوه دیبه سره پېښه سوې وه. د هوسۍ خاوند زوړ بوډا چې د ده نکل ته حق پک پاتې سو نو په لوړ غږ یې نارې کړه وروره په خدای چې ستا راستي ډېره ستره ده. قصه دې هم خورا زیاته جالبه او بیخي په دې ارزي چې د ستنې په څوکه د سترګې په کسي باندې وکښل سي څو چې د نورو دپاره د عبرت درس وګرځي. وروسته نو زوړ بوډا له خپلې هوسۍ سره د سوداګر څنګ ته کېناست او ویې ویل وروره په خدای که تر هغو له تا څخه بېل سم تر څو مې دا لیدلي مې وي چې ستا خبره له دې به سره کوم ځای ته رسېږي. دوی دواړو یو د بله سره په صحبت لګیا سو. سوداګر له زیاتې ویرې او ډار څخه پړک اخیستی و، ناوړو اندېښنو زور ورباندې اچولی و او په نایابه چرتونو کې تللی و. خو سپین ږیري بوډا یې بیا اړخ ته ډډه ورلګولې وه چې د ده د بدمرغه پیښې وروستۍ نتیجه یې په خپلو سترګو وویني. که یې کتله په دې ترڅ کې یو بل زوړ سړی د دوی پر خوا باندې ناڅاپه راغی چې د ښکار دوه توس سپیان یې په غاړه تړلي را رهي کړي وو. تر سلام علیک وروسته یې له دوی څخه وپوښتل څه کوئ چې دلته مو دا د پیریانانو په ځالې کې اړولي دي؟ هغو ټوله نکل سر تر پایه ده ته ټکي په ټکي ووایه. دی لا سم نه و کېناستلی چې له هغه خوا دریم بوډا هم ورباندې راښکاره سو او یوه ابلقه یا ټکیالی غاتره یې له ځانه سره را روانه کړې وه. ده هم د هغو نورو په څېر سلام واچاوه، د هغو په شان پوښتنه یې وکړه او د هغو په ډول له قصې څخه خبر سو. ټوله د سوداګر له یوه یا بل اړخ سره د واقعې په انتظار کې پټه خوله ناست و چې ناڅاپه د بټي بیابان له منځه څخه یوه سپېره لویه دوړدوړکه راپورته سوه چې سر یې اسمان ته ورسېدی. دوړه چې د دوی خواته راخپره سوه نو په سر سره یې هغه ناشولټه دیب له منځه څخه راښکاره سو چې د سوداګر سره یې کار درلودی. ده په لاس کې لوڅه توره راښکلې وه او له سترګو څخه د اور سره بڅرکې غورځېده. د بوډاګانو له منځه څخه یې سوداګر تر لاس ونیوی او ورباندې چیغه یې کړه پاڅه چې داسې دې ووژنم لکه تا چې زما هغه نازولی بچی وواژه چې تر خپل ژوند راباندې ګران و. د سوداګر نارې بلغاکې پورته سوې او له ژړا سره یې کوکارې پیل کړې. له ده سره سم په درو بوډاګانو هم بغارې ګډې سوې او په یوه سلای سوې ساندې او لویې چیغې ورسره وهلې. د هوسۍ خاوند لومړی بوډا له دا نورې ډلې څخه را دمخه سو او د دیب د لاس تر مچولو وروسته یې هغه ته وویل
ای دیوه او د پیریزاتو د سر تاجه که زه تا ته یو عجیب نکل وکړم چې په دغه هوسۍ پورې اړه لري او ستا هم خوښ سي نو آیا تاسې به د دې سوداګر د وینې دریمه برخه ما ته راوبخئ؟ دې سر ورته وښوراوه. ښه ده سپین ږیری کاکا، که ستا د هوسۍ کیسه ما ته جالبه وایسېده نو دریمه برخه خون وي در بخم. بوډا نکل ته غاړې تازه کړې او خوله یې داسې په پورې کړه. زما صاحبه څه به درته وایم، دا هوسۍ چې ته وینې دا زما د اکا لور ده چې وینه مو هم یوه ده او خټه مو هم سره شریکه ده. څه وخت چې دا ځوان نجلۍ وه نو له دې سره په نکاح سوم او زیات و کم 100 کاله ژوند مې تر خپل سر واړوه. د خدای کارونه دي چې له ښځې څخه زما هیڅ اولاد نه کېدی او د اولاد لپاره مې یوه سوري ته وغوښته چې هغې ما ته یو داسې ښکلی زوی راوزېږاوه لکه د 14 سپوږمۍ. د ده غټې تورې سترګې او د لیندې په څېر تورې نرۍ ورځې په دې لایزال ښایسته وې چې په همزولو کې ساری نه درلودی. دی رالوی سو او کله یې چې سن 15 کالو ته ورسېدی نو ښه غټ مټ نماینداره ځوان ځینې وختې. بیا نو داسې پېښه سوه چې زه کوم ښار ته په سفر ولاړم او ډېر تجارتي مالونه مې هم راسره یوړل. خو زما دا کار لور چې تاسې اوس د هوسۍ په څېره کې وینئ د کوچنیوالي له وخته یې کوډې او جادوګرې چارې زده کړې وې. په دغه وخت کې چې زه پر کور باندې نه وم نو دې زما ګران زوی د سخوندرکي په بڼه راواړوه او د ده مور چې مینځه وه د غوا په بڼه یې بدله کړه. دا سخوندر او دا غوا یې دواړه ګوروان ته وسپارلو. ډېر زمانه وروسته چې کله کور ته راغلم نو په هلک او د هغه په مور پسې مې پوښتنه وکړه. خو دا کال لور مې راته وویل ستا معاینه مړه سوه او زوی دې هم وتښتېدی. په دې نو نه یو خبر چې پر کومه خوا ولاړئ او چېرته یې مخ ونیوئ. بسته یو کال مې خوږمن زړه د دوی په غمونو غمجن او سترګې مې په ژړا تکې سرې وې څو چې لوی اختر راورسېدی. بیا مې نو په ګوروان پسې یو څوک ولېږل او هغه ته مې وویل چې یوه چاغه غوا د لوی اختر د قربانۍ دپاره راولي. ګوروان ښه چاغه پرله وهلې غوا راوسته چې هغه په اصل کې زما هغه مینځه ریته وه چې دغې هوسۍ په کوډو باندې غوا ځینې جوړه کړې وه. له ستوني او لمن مې راوغښتل، چاړه مې په لاس کې ونیوله او غوښته مې چې حلاله یې کړم. خو د غوا غرغړې پورته سوې، په زګیروي کښېوته او له مظلومو سترګو څخه یې د ژړا تودې اوښکې راټولې سوې. زه دغو کړو ته په ډېر تعجب کې ولوېدم او زړه مې بیخي ورباندې وسوځېدی. غوا مې خوشې کړه او غوبه ته مې وویل ته ورسه یو بله غوا راوله. د اکا لور مې په دې وخت کې لوی اواز راباندې وکړې همدغه غوا حلاله کړه، موږ تر دې بله ښه او چاغه غوا نه لرو. زه نو یو ځل بیا غوا ته ورنږدې شوم چې حلاله یې کړم خو د هغې ډېرې سوې رمباړې وختې. ځینې تر شا ولاړم او غوبه ته مې وویل چې ته یې په خپل لاس حلاله کړه او پوست یې وکاږه. غوبه غوا حلاله کړه او پوست هم ځینه راوکښې خو پرته له پوست او هډوکو څخه یې نور نو په وجود نه غوښه درلوده نه وازده. زه د دې غوا پر حلالېدو باندې زیات پښیمانه سوم خو څرنګه چې کار تر کار تېر سوی و د پښیمانۍ مې څه ګټه نه درلوده. هغه خالي پوست او وچ هډوکي مې ګوروان ته په لاس ورکړل او ورته ومې ویل ورسه یو څه چاغ په غوښه پټ سخوندر ماته راوله. دا پلا نو هغه زما زوی راوستی چې د سخوندر په بڼه اوښتی و. سخوندر چې زه ولیدلم نو د غاړې پړی یې وشوکاوه، په منډه یې ځان راورساوه. خپل اوربوز یې په ما پورې ومږی او د زګیروي له کولو سره په ژړا کېوتی. زما زړه ډېر په وسوځېدی نو ځکه مې غوبه ته وویل چې دا سخوندر پرېږده او پر ځای یوه غوا د اختر د قربانۍ لپاره راوله. خو زما د اکا لور یعنې دغې هوسۍ پر ما باندې چیغې کړې باید هرومرو دغه سخوندر حلال سي ځکه د لوی اختر نیکمرغه او مبارکې ورځې دي او په دغسې ورځو کې پکار ده چې باید تر ټولو ښه څاروی قرباني سي. زموږ په خوسیانو کې بل دغه راس ښه او چاق خوسی نسته. ما د دې په ځواب کې وویل ستا په خوله چې مو غوا حلاله کړه نو وګوره چې له هغې څخه څه لاسته راغله. ته وینې چې په حلالېدو کې موږ تیر وتلو او څه ګټه مو ځینې وانخېسته. اوس یې پر حلالېدو باندې خورا زیاته پښیماني کوم. دا پلا په دې باره کې چې ته دا خوسی په ما حلالوې ستا خبرې ته هېڅ غوږ نه نیسم. دا کار لور چې زما نټه واورېده نو راته وشرکېده او غټ اواز یې راباندې وکړې. زما دې په الله قسم وي چې ته به هرومرو دغه سخوندر په دې نیکه ورځ حلالوې چې سر مو تر سیالانو په لوړ سي. خو که دا کار نه کوې نو نه ته زما میړی او نه زه ستا معاینه. ما چې له دې څخه دا سختې خبرې واورېدې او په مقصد یې هم نه پوهېدم نو چاړه مې په لاس کې راواخیسته او د سخوندر خواته وررهي سوم. شهرزاده چې د نقل بیان تر دې ټکي پورې راورساوه نو یې ولیده چې د سهار سپېدې وچاودېدې او تکې سپینې وړانګې د اسمان په کنارو کې خپرې سوې. د نقل بهیر چې د پاچا په اجازه یې راپیل کړی و پر همدې ځای باندې ودراوه او ناتمامه یې پرېښود.
د نیازه دې پر دې باندې راغږ کړه. خورکی جانې دا عجیبه خوږ خوندور په زړه پورې مزهدار او جالب نکل و. دې ته شهرزادې په جواب کې وویل دا لا چیرې دی، که زه د پاچا د مهربانۍ له مخې تر سبا پورې ژوندی پاتې سم او په راتلونکي شپه کې نور لا هم پسې واورې نو دا به دې تر هغه پورې هیر سي. پاچا چې د دوی ترمنځ دا مرکه واورېده نو په زړه کې وویل په خدای که تر هغو پورې ووژنم تر څو چې مې دا عجیب نکل د دې له خولې څخه تر پایه پورې اورېدلی نه وي. بیا نو دوی د سهار تر لمر څرکه یو د بل په غېږه کې لږه سترګه پټه کړه او په خواږه خوبېده سو. په دا سبا پاچا د پخوا په څېر خپل دربار ته راغی چې عدلي او سرکاري چارې سرته ورسېدې. خو وزیر په داسې حال کې چې د لور دپاره یې کفن له ځانه سره په تخر کې راخیستي وو په ډېره وارخطایي هلته ځان ورساوه چې د لور مړی واخلي او تر ګورستانه یې یوسي. پاچا د ورځې تر اخره پورې خپل حکمونه وچلول. څوک یې په نوو ځایونو وټاکله، څوک یې موضوله کړه، څوک یې ونازوله، څوک یې په اعداد ورسوله. خو وزیر ته یې نه د مړي او نه د ژوندي په باره کې څه وویل. وزیر چې د مخه ډېر واسرنګه و خو اوس بیا د حیرت په اندېښنو کې غوټه سو. د ماښام له رارسېدو سره دربار ټول سو او شهریار پاچا بیرته د حرم سرای ارام ځای ته ولاړ.